السلام علیکم ګرانو دوستانو. په شلاوریز د نړیوال جام کې افغانستان خپل سفر په ماتو سره پای ته ورسوي. افغانستان په نړیوال جام کې هیڅ لوبه هم ونه ګټل. دوې لوبې د باران له امله مساوي پای ته ورسېدلې، درې لوبې یې وبایللې. نن لوبه په وروستۍ کې ډېره په زړه پورې ترسره سول. بالرانو ډېر ښه بالینګ ترسره کړي او په وروستۍ کې راشد خان ډېر ښایسته بیټینګ ترسره کړي. تمه کېدل چې دغه لوبه به افغانستان وګټي، خو دا چې بخت ورسره یاري ونه وکړه، افغانستان لوبه وبایلل. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله د دې لوبې په اړه معلومات درکوم. افغانستان د لوبې ټاس وګټي، په خپله د بالینګ پریکړه وکړه. استرالیا په لومړۍ اورونو کې ډېره تیزه توپخانه پیل کړل. افغانستان په دې وخت کې دوې غلطې تروې وکړې چې په هغه کم 3-4 منډې اضافه راغلې. د ماتې غټ حالت د نجیب له لورې د ماچ د کیچ مسول او په اساس وخت کې د ګلبدین رن اوټ کېدل وه. نور دلایل هم شته. پرین افغان ځوانانو په خاص ډول بالرانو فوق‌العاده لوبه وکړه. راشد خان خو د کرکټ ښکلا ده. د استرالیا سره داسې لوبه کول بیخي عالي وه. بارانونو مو سر را خراب کړ، کني افغانستان په دغه نړیوال جام کې خوندورې لوبې نندارې ته وړاندې کولې. له نړیوال جام څخه مو ډېر څه زده کړل. په دې اړه به په وروستۍ ویډیوګانو سره په تفصیل سره خبرې وکړو. استرالیا اول بیټینګ ترسره کړ. په ټاکل شوو 60 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 160 منډې هدف وټاکئ چې دا د افغانستان پر وړاندې یو ستر هدف و. د دوی لپاره میکسویل په وروستۍ کې ډېره ښایسته تیزه توپخانه ترسره کړل. په 32 بالونو باندې 4-50 ناسوځېدلې چټکې منډې وکړې او مارش هم 45 منډې وکړې چې افغانستان په وروستۍ کې ډېر ښایسته په زړه پورې بالینګ نوین الحق او فضل حق فاروقي ترسره کړي. د افغانستان لپاره په بالینګ کې نوین الحق نن ډېر ښه وځلېدی. د استرالیا پر وړاندې ډېر زبردسته بهترینه بالینګ ترسره کړي. د استرالیا پر وړاندې داسې بالینګ ترسره کول د هر لوبغاړي کار نه دی. نوین الحق نن په 4 اورونو کې یوازې 21 منډې ورکړې. 3 مهم لوبغاړي وسوځول چې په تیرو لوبو کې هم د ده ښه احساسېدل. ورسره فضل حق فاروقي هم نن ډېر بهترینه ښایسته بالینګ ترسره کړي. ده هم په 4 اورونو کې 29 منډې ورکړې. 2 مهم لوبغاړي وسوځول او مجيب رحمان په 4 اورونو کې 42 منډې ورکړې. یو لوبغاړی وسوځوي. که د ده پر ځای باندې نن سلیم صافی لوبول سوی وای، د سلیم صافی لپاره به هم ښه خبره وای، هغه به هم ازمویل سوی وای او ښه بالینګ به هم ترسره کړی وای. ګلبدین نه په 3 اورونو کې 11 منډې ورکړې. راشد خان په 4 اورونو کې 90 منډې ورکړې، 1 وکټ یې واخیسته. افغانستان د 160 منډه هدف په تعقیب کې توپخانه پیل کړل چې بیا هم د پیل لوبغاړي ډېر ژر د لاسه ورکړل. که څه هم د افغانستان توپخانه نن په وروستۍ کې ډېره ښه ترسره سول او په منځ کې هم ښه ترسره سول، خو په پیل په اوپنینګ کې هم ډېرې زیاتې ستونزې موجودې وې. تر کله پورې به د افغانستان دغه د بیټینګ ستونزه یې کله به هواریږي. افغانستان به کله سم بیټسمینان پیدا کړي. د ابراهیم ځدران په څېر بیټسمینانو ته ډېر زیات ضرورت شته. تر کومه پورې به افغانستان ته بالران لوبې ګټي. په هره لوبه کې چې بالرانو سم بالینګ نه ترسره کړي، هغه لوبه افغانستان بایللی دی. یو ورځ خو د بیټسمینان هم خپله توره وکړي. راشد خان دی بالینګ درته کوي، فیلډینګ درته کوي، بیټینګ درته کوي، په هره خوا کې تر خپله وسه پورې ځلیږي. ګربز دی دا 5مه لوبه ده د تمریناتي لوبو سره چې بالکل ناکامه بیټینګ ترسره کوي. 13 منډې، 15 منډې، 22 منډې، 2 منډې، 3 منډې په دغه باندې دی اوټیږي. د داسې یو لوبغاړي دپاره دغسې بیټینګ کول نه دي پکار. باید په خپل تخنیک نور هم کار وکړي، د خپلې لوبډلې دپاره ښه بیټینګ ترسره کړي. عثمان غني 2 منډې وکړې، ابراهیم ځدران 26 منډې وکړې، ګلبدین نایب 19 منډې وکړې، کپتان محمد نبی ساحل توره وکړه، 1 منډه وکړه. نجیب الله ځدران په 0 اوټ شو. درویش رسولي او راشد خان په وروستۍ کې ښه پارټنرشپ ترسره کړي. درویش رسولي 15 منډې وکړې، راشد خان په 23 بالونو باندې 48 ناسوځېدلې چټکې منډې وکړې. 4 شپږیزې او 3 څلوریزې هم وهلې. افغانستان دغه لوبه په 4 منډو باندې وبایلل. افغانستان په 99 منډو کې 3 لوبغاړي د لاسه ورکړل. ګلبدین نایب، ابراهیم ځدران، نجیب الله ځدران او په 103 منډو کې محمد نبی هم د لاسه ورکړي. یعنی په 4 منډو کې افغانستان 4 لوبغاړي د لاسه ورکړل. د دې لوبې له بایللو څو ساعته وروسته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر محمد نبي ساحل استعفا اعلان کړه. دا چې د ولې استعفا اعلان کړې ده، په دې اړه په بله ویډیو کې معلومات درکوم. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.